السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، زه غزنوي پښتون یم. نن بیا له یو نوې خپرونې سره ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم او نن مې بیا تاسو ته زموږ د سیمې د سویلي پښتونخوا د پښین د سیمې یو ځوان او تاند سندرغاړی او شاعر راوستلی دی. نو د ده خوندوره مرکه به نن تاسو واورئ. نور زه ستاسو قیمتي وخت نه اخلم. زه راځم چې د ده د خولې څخه په خپله د ده پېژندګلوي واورم چې دی په خپله خپل ځان په موږ او کتونکو وپېژني چې دی چیرې پیدا سوی دی، زده کړې چیرې کړي دي. دا به دی په خپله خوله ووایي. خیر محمد زیری، ستړی مه شئ. مننه غزنوي صاحب، تا ته او ستا پر یوټیوب چینل باندې چې کوم لیدونکي دي هغو ته او ټولو لیدونکو ته زه د زړه د تله سلامونه کوم. ډېره مننه، ډېره مننه. زیری صاحب، تر ټولو وړاندې ته باید موږ او ګرانو کتونکو ته خپل ځان معرفي کړې، خپل وپېژنې چې ستا ذوق د چیرې سوی ده، نو به دې دا کتونکي وپېژني. مننه غزنوي صاحب، قربان شم. اول خو ستا مننه کوم چې تا موږ ته ټایم راکړي او رالې د ستا د چینل دپاره د موږ سره انټرویو کوې. نو ستا نړۍ نړۍ مننه، کور ودانۍ وایم. بلکل غزنوي صاحب، زما تعلق چې دی د پښین کلي کښته یاسینځي په هغه کې زه پیدا سوی یم. نو ابتدایي زده کړې مې هلته کړي. نو ما خپله د تعلیم څه د څه غربت د وجې څه تعلیم دومره نه دی کړی، خو د شپږم کلاسه پورې مې ویل دي. په هغه کې مې د پنځه کلاسه چې دي په خپل کلي کې، زموږ کلي چې دي بیا دوه کلي دي، یو کښته یاسینځی دی، یو بالا دی. نو په کښته کلي کې مې ویل دي، یو کلاس مې بیا په بالا یاسینځی کې ویلی دي. نو بیا د څه مجبورتیا سره تعلیم راسه پاته شو. ډېر ښه. بس تر دا ځای دې زده کړې کړې وې او اوس به راسو، دا خو ستا خپله ذاتي شخصي پېژندګلوي وه. اوس به دې ته راسم چې شاعري دې له څه وخت شروع کړې ده؟ بلکل غزنوي صاحب، شاعري خو داسې ده چې د ډېره ټیمه څه ما شوق سره درلودی، خو د شاعري سره اول زما دومره شوق نه و. لیکن په دا کلیوالو سیمې کې به تاسو لیدلي چې هلته پخوا به تالی دره بانډارونه کېدل، اوس هم کله کله کېږي، اوس ډېر کم سوي دي، پخوا به بیخي ډېر کېدو. نو زه په ډېر شوق هغه ته ورتلم. مطلب په هغه ټیم کې نه زما ژېر او نه برید، زه ډېر کم ولم. خو خامخا هغه بانډار ته چې زه ورلم، ما یې 3-4 غزلې زده کړې وې د سندرغاړو دغه څه. بیا شکر دی الحمدلله، زما دی ذهن و چې ما به یو غزل یو واره یو ځای واورېدله د یو سندرغاړي د خولې څخه، بس هغه به زما په ذهن کې کښېنستله چې بلکل بس ما لیکلې ده یا ما ویلې ده. نو په هغو کې بانډارو کې ما بانډارونه کول سوکه سوکه به بیا مې د بانډارو بیا مې د شاعري خوا ته موډ راواوښت. د شاعري خوا ته چې موډ راواوښتې، بیا خدای ستا دا یو شي بل موږ شاعران کړو، لکه یو قامي تنظیم. د هغه سم ما ډېره زده کړه وکړه او د شاعري یو طرف ته زه راوبللم. او په 2008 کې ما اوله غزل ولیکل. هغه چې ما ولیکل، نو خو زه دومره مطمئنه نه وم ځینې، خو بیا زموږ یو ملګری و، هغه د ما څخه غزل واخیستله. بیا ول راځه سټډیو ته ولاړ شو. بیا چې کله موږ سټډیو ته ولاړو، نو قدرتي بس چې موږ هلته ورغلو، په هغه ورځ باندې د کندۍ کوچي کیسټ و. نو میوزیک والا سره موږ ناست وو، هغه یو دم مثال داسې دغه وکړی چې باید پر دا طرز باندې دا غزل، هغه زما ملګري ته وویل چې پر دا طرز باندې دا غزل راولیکه. نو هغه ما ته وویل لیکلی یې ما ویل هو بلکل یې لیکلی شم. ما پر هغه ورځ باندې هلته بله غزل پسې ور ولیکله، هغه هلته ریکارډ کړه. نو کله چې هغه مارکېټ ته راووته، یوه نه 2 غزلې په هغه کیسټ کې ما ولیکله. مارکېټ ته چې راووتې، بس نو بیا زما نور شوق هم پورته شو، د غزل طرف ته زه رالم. بلکل شاعري ته مې سم دوام سپارل. او زیری صاحب، زه اورم پر دا فیسبوک او پر یوټیوب باندې، زه اکثره وخت ستا کلامونه د نورو سندرغاړو په اوازو کې اورم. تر اوسه دې کم سندرغاړي ستا کلام ویلی؟ غزنوي صاحب، دا به نو اوس چې زه ګرد نومان نه واخلم، خامخا یو ملګری به زما د بیا ویلي، نو خو زما به ویلي. خو بهرحال زه به دومره درته ووایم چې اول خو مې کندۍ کوچي درته وویله، بیا په هغه ټیم کې همایون پلوشه ډېر مشهور و، په هغه کې به ما مسکران ورلیکل، نو هغه ډېر هیټ را روان و. بیا پسې راله، بیا په هغه کیسټ په دور کې خدای نظر یې کاوی د هلمند دا وویل، بیا عبیدالله غزل و، بیا پسې را روان سوکه سوکه حمید ظهیره پورې رالو.
چې اوس حمید ستوري خلک ورته بالکل، وایي حمید ستوري. اصغر کلیوال ورته اصغر کلیوال ویلي دي. نور داسې سندرغاړي دي. عیسی خان شوقي خو زما ډېر نږدې ملګری دی. بالکل هغه موږ داسې یو لکه هغه د یو کور دی چې بالکل ډېر تاند او ځوان سندرغاړی دی، ډېر ښه غږ دی. هغه د اوسه پورې مثال چې کوم کیسټ د دوی خامخا به زما طرز کي او خامخا کې راځي. نو اوس نور ډېر دی سندرغاړي ویلي چې زما ویر دی. په ښځینه سندرغاړو کې پروین راني وله، یو خلپلوشه وله، بس نور ښځینه سندرغاړو ته زه نه یم راغلی. یو یاسمین وه که اوس یې یاسمین ګل وه، یاسمین ګل داسې سندرغاړی وه. ما یې دوه طرزه کاکړۍ ویلې وې، بیا لږ چې مړه شوه والله که دا ځای نه اوس خدای ته یې داسې وه. نو زیری صاحب ما اورېدلي دي چې ستا کلامونه د نورو دغه سم او ستا په خپل ښایسته غږ کې هم یا ته د نورو سندرغاړو د شاعرانو کلامونه هم په خپل ښایسته غږ کې هم وایې. ترنم او زمزمه او کیسټان دې کړي دي تر اوسه نه دي کړي څنګه څو؟ بالکل غزنوي صاحب دا د په اول سر کې ما درته وویل چې ما ول د بانډار ما ډېر په شوق کاوه. بالکل. نو د هغه شوق څه بس اوس کله کله بس چې یو ښه کلام ووینم چې د هر چا بالکل چې ښه شعر ووینم که خپل یې که د بل یې بس ماته یې خوند راکړي هغه زه خامخا ریکارډوم په ساده کې او بیا پر خپل چینل او پر خپل دغه باندې زیاتره چلوم. بالکل په ترنم کې بالکل. نو خیر محمد زیری صاحب ستا ترنم ته به وروسته راځو. اول به له تا څخه ګران کتونکي او زه یو خپل کلام چې ستا خپل کلام یو ستا د خوش کلام یو هغه موږ ته واوروي ګران اورېدونکي وي. بالکل غزنوي صاحب دا یو کلام دی، دا ستا ټولو لیدونکو ته ډالۍ وي. بالکل ارشاد وای اوس همیشه راټولوي دا د لونګو دانې، ډېر اوس همیشه راټولوي دا د لونګو دانې، په غاړه یې هر وخت زنګوي دا د لونګو دانې. ډېر بیا وای تر و تازه وي او خوشحاله په خپل ژوند کې ګرځي. تر و تازه وي او خوشحاله په خپل ژوند کې ګرځي. تر و تازه وي او خوشحاله په خپل ژوند کې ګرځي، ځکه مدام چې بویوي دا د لونګو دانې. ډېر مننه. بیا بل شعر دی، وای خړ پښتانه خړې کوڅې دي خدای آباد لري. خړ پښتانه خړې کوڅې دي خدای آباد لري. خړ پښتانه خړې کوڅې دي خدای آباد لري، دوی په توپه کې ورکوي دا د لونګو. ډېر ښه. بیا یې ووایه زیر صاحب ډېر خوندور بیت و. بیا وای خړ پښتانه خړې کوڅې دي خدای آباد لري، خړ پښتانه خړې کوڅې دي خدای آباد لري، دوی په توپه کې ورکوي دا د لونګو. ډېر بیا وای دلته د ښکلو دا رواج او دا دستور جوړ شوی. دلته د ښکلو دا رواج او دا دستور جوړ شوی، تل په جیبو کې ګرځوي دا د لونګو دانې. مننه. د آخري شعر دی. بیا وای د خیر محمد زیری جانان دی خلکو تور غنم رنګ. د خیر محمد زیری جانان دی خلکو تور غنم رنګ. د خیر محمد زیری جانان دی خلکو تور غنم رنګ، ځکه هر وخت چې ښکلوي دا د لونګو دانې، ځکه هر وخت چې ښکلوي دا د لونګو دانې. ډېر خوندور. له تاسو څخه به نور کلامونه هم اورو. نو زیری صاحب که ته راته ووایې چې په سویلي پښتونخوا پښین کې فل وخت د ادبي تنظیمو او د شاعرانو څه پوزیشن دی، پروګرامونه کیږي نه کیږي، مشاعرې کیږي نه کیږي، څنګه حالات دی فل وخت؟ پر دې باندې مختصر ورونه واچوه. اصل کې غزنوي صاحب دا دور دی دور سو چې نن سبا د نیټ دور سو. دې که دا درته ووایم چې د مسافر یې کور ته دومره رانږدې کړو. بالکل. ولې چې هغه سهار هم کور ته ټلیفون کوئ سي، ماښام هم کوئ سي، یعنې په ویډیو کال باندې هم سره نږدې سي. نو مشاعرې هم د دې شي ډېرې کمې کوي. بالکل. اول خو زما د یوې ټولنې سره هم تعلق نشته. بالکل. زه بالکل د یوې ټولنې سره هم نه یم پاتې شوی. زه یو آزاد د لې په پښین کې یو مشاعره وه خامخا چې چا به موږ ته دعوت راکړي نو موږ به خامخا ورکړو. نو په دې نږدې وخت کې ما مشاعره نه ده لیدلې، نه مې د پښین شاعران داسې ځلې چې دوی سره راټول شوي په دې شي باندې کار کړی یا دغه کړی. کېدای شي د دې وجه یو وخت یو خواته د بوختیا خلک ډېر بوخت وي مصروف وي، او بل خواته د ډېره ګراني د دې شیانو بیې کېدای شي دا هم کېدای شي چې ګراني خلک ټول داسې کړي دي چې خپل ژوند ته نه پرېږدي، چې دغه داسې کړي دي چې دا ضرورتونه بیخي ډېر. غزنوي صاحب ستا خبره پر خپل ځای شي بالکل ټیک ده، لیکن دا یو شی دی دا شوق
دی شی دی پر چې هغه که هر څومره غریب وي هر څومره دغه وي او هغه اکثره قیم غریبان شتمن خلک نو هغه هېڅکله خپل دغه نه پرېږدي بالکل نو مجلس ته دی چې مثال اوس یو غزل به ما لیکلې وه بالکل چې ما لیکلې په مشاعره کې به ټوټل هلته تقریبا 300 کسه ناست دي هغو به اورېدل خو د هغه بغیر اوس مثال د دې کیمرې ده که چیرې زه هغه غزل اوس دلته یا پر فیسبوک پاڼه باندې ولیکم نو هغه په زرو ملګري ګوري یا کې زه داسې ووایم چې مثال د شعر په دغه باندې ووایم نو په زرو نه په لکو کسان هم کتی سي نو ځکه دا لار ډېره ورته لنډه ده دې شي هم د مشاعرو ډېر دغه کم کوي بالکل نو ګرانو کتونکو دا خیر محمد زیری دی د خپل کلام درته وایي اوس به له ده څخه یو کلام هغه د خپله خوښه ده چې خپل کلام راته وایي او که د بل یو شاعر کلام وایي هغه موږ دی نه په تکلیف کوو موږ نه تنګو په ترنم کې به اوس راته وایي چې تاسو د خیر محمد زیری خوندور ترنم هم واورېدی یقیني ډېر ښه غږ هم لري نو زیری صاحب تا ته بیا موږ یو تکلیف در کوو چې ته په ترنم کې ګرانو کتونکو ته یو خپل کلام یا د بل یو شاعر کلام واورې بالکل غزنوي صاحب یو خپل کلام د سره شعر کوم په ترنم کې په ترنم کې د سره شعر کوم اوس خامخا نه مې پرېږدي خامخا ترنم د زړه دردونه دي غمونه دي تېرېږي پر ما د جر شپې دي اخبارونه دي تېرېږي پر ما د هجر شپې دي اخبارونه دي تېرېږي پر ما اوس به په چا باندې هېڅکله زه باور نه کوم اوس به په چا باندې هېڅکله زه باور نه کوم د دروغجنو دا لوظونه دي تېرېږي پر ما د هجر شپې دي اخبارونه دي تېرېږي پر ما د بې وفا جانان دپاره ما هر څه وکړله د بې وفا جانان دپاره ما هر څه وکړله خو د راکړي ټول ویرونه دي تېرېږي پر ما د هجر شپې دي اخبارونه دي تېرېږي پر ما د هجر شپې دي اخبارونه دي تېرېږي پر ما د وخت باچا دی باچې به خود پر ما کوي اوس د وخت باچا دی باچې به خود پر ما کوي اوس ځکه قیدونه دي جیلونه دي تېرېږي پر ما د هجر شپې دي اخبارونه دي تېرېږي پر ما د هجر شپې دي اخبارونه دي تېرېږي پر ما بس خیر محمد زیری ته یاره څه ورپاته نه سول بس خیر محمد زیری ته یاره څه ورپاته نه سول
د یار یادونه دی ویرونه دی تیریږي پر ما د هجر شپې دي اخبادونه دی تیریږي پر ما د زړه دردونه دی غمونه دی تیریږي پر ما د هجر شپې دي اخبادونه دی تیریږي پر ما ډېر مننه ډېر ښایسته نو زیری صاحب ستا ډېر خوندور مجلس ستا ډېر خوندوره پېژندګلوي موږ واورېدله که په آخر کې ته و دې نوي ځوانانو ته چې څوک غواړي چې اوس شاعري له راسي ادب له راسي مثال دوی څنګه وکړي که هغو دپاره ته یو پیغام وکړي یا څوک وغواړي چې زه سندرغاړی جوړ شم څوک دا ستا په رقم ترنم وایي دې ته شوق کېږي یا غواړي چې خپل اواز وازموي نو د دې دپاره که ته یو پیغام ورکړې دې ځوانانو بالکل ځوانان ته خو ځوان کوتو حوال زما دا پیغام دی چې د خپل مور او پلار ښه قدر دې وکړي د هغه بغیر بیا دې د یو ښه تعلیم په خوا باندې دی رالېږي و خپل تعلیم ته دې راسي و خپل سبق ته دې راسي باید د نورو داسې غلطو عملو سره راوګرځېږي که چیرې دې سایډ ته راسي یقینا هم دا زموږ شاعري دی پیړ د هغه یو سبق هم دی چې مثال یو سبق یو کوچني ته ورکړي هغه بیا خامخا یې زده کوي که چیرې چا یو شوق درلودی هغه به خامخا دې فیلډ ته راځي هغه ځای ته په خپله ځان رسوي تا ته ما وویل چې زما د یوه تنظیم سره هم تعلق نشته لیکن د خدای په فضل سره دا ټیم ډېر سندرغاړي چې ما تا ته وویل چې زما کلامونه یې ویلي دي خو هغه د یو تنظیم د وجې نه دي ویلي صرف زما د کلام د وجې چې زما چې کوم فکر و یا زما کوم سوچ و د هغسې ویلي دي نو ځوانه طبقې ته زما دا خواست دی چې خپل تعلیم ته دې جوړ کړي که چیرې څوک مثال دا شوق لري نو اول د دوی خامخا کتابونه بولي مطالعه غټ شی مطالعه ده که چیرې دوی مطالعه وکړي نو یقینا هم د سبا یو ستوري به دوی خامخا ډېر ښه پیغام دی خیر محمد زیری صاحب ستا موږ بې حده شکریا ادا کوو موږ ستا ډېر مشکور یو چې ته خپل دا قیمتي وخت څخه د دوی وخت راوایستې او موږ ته دې دومره موقع راکړه چې موږ له تا څخه انټرویو واخلو یوه نړۍ مننه قربان خوږو دوستانو دا و خیر محمد زیری چې له موږ سره یې خوندوره او تفصیلي مرکه وکړه تر بلې راتلونکي مرکې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه حضور کې یو شاعر یا سندرغاړی حاضروم تر هغو پورې ما غزنوي پښتون ته اجازه راکړئ پر لوی او بخښونکي خدای مو سپارم په مخه مې شه